ځان دومره ستړی شو چې ځان سره هم نه پرېږدي. کاڼي راواخلي وایي نن خپل سوری ولمه. لکه ماشوم غوندې له کوره زوړ څراغ راواخلم، بیا مور ته وایم چې کوم یو ستوری ولم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات خوږو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یو د صحت په جامو باندې به سنبال یې. د تیر په څیر بیا شاعرانه بانډار ده. کوربه مو زه پوهاند رنځور یم. نن را سره د شعر په برخه کې ښاغلی مزمل درد صاحب میلمه ده. له ده نه به شعرونه واورو. نوی شاعر ده، ښه شاعري کوي، ښه پخه شاعري کوي. مزمل صاحب تا ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی. مننه کوم رنځور صاحب. په لومړي سر کې تاسو او ستاسو د خپرونې مینوالو ته ځانګړی سلام وړاندې کوم او هیله ده چې د صحت او عافیت په جامو کې پټ وي. د یادونې وړ ده چې څه خاص تجربه او مطالعات کې نه لرو، خو بیا هم ګوډه ماته هڅه مو کړې ده. خوښه ده، هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. مننه. ارشاد په مینه شعر اورو. شعر دی چې وخت خو تېرېږي مګر ژوند سخت شي په دې یوازې. وخت خو تېرېږي مګر ژوند سخت شي په دې یوازې. چاته بیا وژاړم چې لاړې ما پرېږدي یوازې. او زه به ډېر وډار شم تر تا چې به درتلم یوازې. زه به ډېر وډار شم تر تا چې به یوازې درتلم. تا ته حیران یم ته هېڅ نه یېرېدې یوازې. او ما ډېرې کوډې وکړې، ما بلا ډېر تعویذان وکړل. ما ډېرې کوډې وکړې، ما بلا ډېر تعویذان وکړل. ټول بې اثره شول، عشق نشي په وحدې یوازې. او مطلب پرست ماده پرست دوستان که ځینو ځي. څنګه؟ مطلب پرست ماده پرست دوستان که ځینو ځي دي. مخکې هم تللی شم راغلی یم تر دې یوازې. او تاسو ته ښه مجلس یارانو خفه کېږئ به نه. څنګه؟ تاسو ته ښه مجلس یارانو خفه کېږئ به نه. درد به نور لاړ شي چې په کور یې دادي یوازې. ډېر ښه شعر ده. بل شعر به وورو. غزل ده چې څه دې ونه کړل او څه به نور کوې پیسې. څنګه؟ چې څه دې ونه کړل او څه به نور کوې پیسې. موږ خو دې خلاص کړل تمامې حوصلې پیسې. او هو ته ضرور وي خو د حد مطابق. څنګه؟ هو ته ضرور وي خو د حد مطابق. له حد چې واوښتې نو جوړې شوې لانجې پیسې. او لالا چې بیل شو نو ببو مې راته داسې ویل. څنګه؟ لالا چې بیل شو نو ببو مې راته داسې ویل. لالا دې هم بیل شو راوړی شي د کوژدې پیسې. ښه شعر ده. او موږ هم لرلې خو چندانې وارناکې نه وي. موږ هم لرلې. موږ هم لرلې خو چندانې وارناکې نه وي. څه په یارانو لاړې څه مو په نشې پیسې. او نن یې د بنګو غوټه راکړه ساقي وغومبېده. نن یې د بنګو غوټه راکړه ساقي وغومبېده. نن یې د بنګو غوټه راکړه ساقي وغومبېده. ویل دا خو نن واخله دا بل وار به راوړې پیسې. او درد لیونی ماده پرست نه دی خو حالات دا وایي چې پیسې پیسې. ښه شعر ده. نو بل شعر به درنه واورو. ټوله ورځ ښه تر و تازه یم خو ماښام ژاړم. ټوله ورځ ښه تر و تازه یم خو ماښام ژاړم. ټوله ورځ ښه تر و تازه یم خو ماښام ژاړم. قربان دا څه کیسه ده ولې تل مدام ژاړم. او په والله بالله ثم تالله که مې حس کړي وي. څنګه؟ په والله بالله ثم تالله که مې حس کړي وي. زه په وړه خبره یار کړم و بدنام ژاړم. او که لیونۍ ده که بدرنګه ده که هر څنګه ده. که لیونۍ ده که لیونۍ ده که بدرنګه ده که هر څنګه ده. ما ته قبوله ده ببو غواړم ګلفام لاړم. او لاسونه پورته کړئ چې رب وکړي د رحم باران. لاسونه پورته کړئ. لاسونه پورته کړئ چې رب وکړي د رحم باران. زه امین نه وایم زموږ څڅېږي بام ژاړم. دا بیا ووایه. ډېر ښه شعر ده. لاسونه پورته کړئ چې رب وکړي د رحم باران. زه امین نه وایم زموږ څڅېږي بام ژاړم. او درد لیونی درد سره ښه بلد یم. درد لیونی درد سره ښه بلد یم. ځکه شور نه کوم او ځکه په ارام ژاړم. ډېر ښه شعر ده. بس رنځور صاحب دغه ماته ګوډه هڅه وه تاسو په حضور کې وړاندې کړه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. ډېره مننه. بیخي خوندوره شاعري دې کړې ده. ډېرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو مزمل درد صاحب نوې شاعري شروع کړې ده. دا تشویق ته اړتیا لري. باید تشویق یې کړو چې نور هم وځلیږي.
نو تر بل بانډار مو په پاک څښتن تعالی رب سپارم. پاتې ژوند مو آباد، کامیابه، بریالي اوسئ.